سلامونه، وخت مو په خیر. د اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګلبز په یوه مهمه لوبه کې خطرناک کرکټ وکړ او خپله لوبډله بریا ته ورسوله. د متحده عربي اماراتو 10 اوریز لیگ بولي ترسره کیږي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. ګلبز یوه مهمه لوبه کې خطرناک کرکټ وکړ او خپله لوبډله بریا ته ورسوله. په دغه لوبه کې د ګلبز الروان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. د ګلبز خطرناکې توپ وهنې پر مټ د شپږو لوبغاړو سوځېدو 103 منډې جوړې کړې او مقابلې لوبډلې ته 104 منډو هدف په مخ کې کېښود. افغان بریدګر توپ وهونکی رحمان الله ګلبز خطرناکه لوبه وکړه. نوموړي د شپږیزو پر مټ 42 توپونو باندې 60 منډې جوړې کړې او بالاخره له یوه بهترینې لوبې وروسته یې خپله ویکټ له لاسه ورکړه. د ګلبز ترڅنګ امازون لوبډلې لپاره د بنګلادیش الروان لوبغاړی شکیب الحسن هم ښې توپ وهنه وکړه. نوموړي په یوه شپږیزه کې څلوریزو پر مټ 25 بالونو باندې 15 منډې جوړې کړې. امازون لوبډلې 140 منډو په تعقیب توپ وهنه پیل کړه. د دوی توپ وهونکي ښه ونه ځلېدل او ټول لوبغاړي په سوځېدو یوازې 116 منډې جوړې کړې او د 110 منډو په توپیر یې ستره ماته وخوړه. شکیب په یاده لوبه کې د خپلې لوبډلې په ګټه د مقابل لوبډلې 3 لوبغاړي هم وسوځول. یاد دې وي چې دا لومړی ځل نه دی چې افغان پیلر توپ وهونکي په یاد لیګ کې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کوي، بلکې له دې وړاندې هم په خپله دوهمه لوبه کې نیمه سیلیزه ترلاسه کړې وه. نوموړی تر دې دمه په دغو سیالیو کې ډېر ښه روان دي. یوازې دی نه بلکې ټول افغان لوبغاړي چې په دغه لیګ کې لوبېږي کې سیالۍ یې ترسره کړې دي. د متحده عربي اماراتو 10 اوریز لیگ بولي ترسره کیږي. ټاکل شوی چې سبا د سپتمبر میاشتې 26مه نیټه د متحده عربي اماراتو د ټین لیګ سیالۍ بولي ترسره شي. دغه بولي ته په نورو خارجي لوبغاړو ترڅنګ افغان لوبغاړي هم وړاندې شي. بولي به سبا دوشنبې د سپتمبر 26مه د افغانستان په وخت ماښام 7 بجې ترسره شي چې افغانستان له وطن تلویزیون څخه هم په ژوندۍ بڼه مینوالو ته وښودل شي. ډېر د کرکټ مینوالو دغه بولي ته په تمه دي او تمه لري چې ډېر افغان لوبغاړي پکې واخیستل شي. تیر کال زیات شمېر افغان لوبغاړي رحمان الله ګلبز، حضرت الله زازی، نجیب زدران، فضل الحق فاروقي، نوین الحق، قیس احمد، ګلبدین نایب، شهزاد محمدي، کریم جنت، نور احمد او ظاهر خان په دغه لیګ کې اخیستل شوي وو چې بیلابیلو لوبډلو سره ولوبېدل چې ښې سیالۍ یې هم وکړې. سږ کال به هم ډېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې واخیستل شي ځکه افغان لوبغاړي اوس په ویسټ انډیز ګاربن لیګ کې هم مصروفه دي او ډېرې ښې سیالۍ نندارې ته وړاندې کوي. نو کوم لوبغاړي چې ښه ځلیږي ضرور په دغه لیګ کې اخیستل کیږي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.